ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامات بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې ګمراه کوونکي رهبران او دروغجن نبیان به پیدا شي. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه د خپل امت په اړه د ګمراه کوونکو رهبرانو څخه ویره لرم. یعنی داسې رهبران او داسې مشران به پیدا کړي چې هغوی به ګمراه وي، د خپل رعیت د ګمراه کولو او د بیلارې کولو کوششونه او هڅې به هم کوي. د بخاري او مسلم په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته رانشي تر څو چې 30 تنه داسې دروغجن پیدا نشي چې هر یو به یې د ځان په اړه وایي چې زه پیغمبر یم او زه نبی یم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نیکي په باره کې پوښتنې کولې چې په راتلونکي زمانه کې به څه ډول د غوروالي زمانه راځي، او ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د بدی په اړه باندې پوښتنې کولې چې په راتلونکې زمانه کې به کم مصیبتونه او کم آفتونه راښکاره شي تر څو راتلونکې بلاګانې ما ونه نیسي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي د همدغه عادت مطابق مې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ای د الله رسوله، موږ په جهل او تیارو کې ښکیل وو، الله رب العزت له دغه جهل او تیارو څخه خلاص کړو او موږ ته د غوروالي ژوند را په برخه که، یعنی د اسلام له دولت څخه یې برخمن کړو. آیا له دغه غوروالي څخه وروسته بیا هم بدي راښکاره کیږي؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله مې چې دا پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې، له دې نه به وروسته بیا هم بدي راښکاره شي. حضرت حذیفه وایي ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیا بیا به له دغه شر څخه وروسته هم خیر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې، مګر په دغه خیر کې به لږ غوندې کدورت وي، په دغه خیر کې به لږ غوندې خیره وي، یعنی دا خیر به پاک او صاف نه وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله، د کدورت او د خیرې نه څه مطلب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وایي داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به زما د طریقو نه علاوه په بله طریقه روان وي. هغه کړنلاره چې ما د ژوند لپاره غوره کړې او ښودلې، له هغې پرته به نورې لارې د ژوند د پرمختګ لپاره خلکو ته وروښي، په بدعتو به سر شي.
ښهوالی به ترې هم ګوري او بدوالی هم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آیا له دغه خیر څخه وروسته به بیا هم شر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو، د دوزخ په دروازه کې به ولاړ وي، خلک به ځان پلو ته رابلي، د هغو افعالو خواته به بلنه کوي کوم چې دوزخ ته رسوونکي دي، نو کوم خلک چې د دغې دروازې خواته د ورتللو لپاره د هغو بلنه ومني نو هغوی به دوزخ ته وغورځول شي. داسې فاسد رهبران به راپیدا شي چې خلک به فساد طرف ته بلي، او فساد طرف ته بلنه څه طرف ته بلنه ده؟ جهنم طرف ته بلنه ده. داسې په نامه جاهل پیران او ملایان به هم پیدا شي چې خلک به بدعت او شرک طرف ته بلي، بدعت طرف ته بلنه او شرک طرف ته بلنه جهنم طرف ته بلنه ده. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما بیا ویل ای د الله رسوله موږ ته د دې په اړه وضاحت راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړه چې هغوی به زموږ له ډلې څخه وي او مواعظې او حکمونه به هم زموږ په ژبه خلکو ته بیانوي. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې که چیرې دغه وخت زما په ژوند کې راغی نو ما ته امر وکړه چې زه باید په هغه وخت کې څه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځواب راکه ځان د مسلمانانو له ډلې او امیر سره وتړه. حضرت حذیفه وایي ما بیا وویلې که چیرې مسلمان او امیر یې په اسلامي طریقه منظم نه وي او نه هم د هغو کوم امام موجود وي زه بیا څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حذیفه ته ځواب ورکوي نو بیا ته د هغو ټولو ډلو څخه بیل اوسیږه. که څه هم تا ته په آبادي کې ځای پیدا نشي خو له هغو نه بیل اوسه او له امله ته د غاښونو په وسیله د ونې ریښې کنلو ته اړ شي او په همدې حالت کې تا ته مرګ راشي دا تا ته غوره دی د دې نه چې فاسدو او ګمراهو امیرانو سره یو ځای شي او د هغوی په ډله او د هغوی په حکومت کې ودرېږي. دغه حالت درنو اوریدونکو نن موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. والله ایمان وړل ډیر سخت دی. د ملا او مولوي و عالم نه رواخله تر یو عامي پورې ایمان وړل ډیر سخت دی. الله دې په موږ فضل وکړي او الله دې فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. دا خو د بخاري او د مسلم حدیث و. خو د مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د سوال په ځواب کې محمد رسول الله وویل زما څخه وروسته به داسې رهبران راشي چې هغوی به زما په لارښوونه او ارشاداتو عمل نه کوي او نه به هم زما ښودل شوې لارې اختیاروي. ډیر ژر به د دوی له منځ څخه داسې خلک راولاړ شي چې د دوی زړونه به سره له دې چې په انساني بدن کې وي خو بیا به هم شیطاني زړونه وي. د دوی زړونه به شیطاني زړونه وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. په دروغو سره د پیغمبري دعوه کولو او د باطل پرستو دعیانو خبره خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا را روانه ده. په ننني عصر کې خو داسې خلک ډیر دي چې باطل ملحدانه او غیر اسلامي نظرونه وړاندې کوي. دا سمه ده چې د دوی زړونه د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو څخه ډک دي مګر د همدغو مبارکو آیتونو او احادیثو په وسیله د کفر او الحاد د نظرونو تایید کوي. د کفر تر څنګ به ولاړ وي او د کفر د نظام تایید به کوي. له بله پلوه جاهلو او دنیا پرسته پیرانو د ایمان او د نیکو اعمالو د لمنځه وړلو پسې پیسې را بډ وهلي دي. نن سبا پیر ته نذرانه ورکول، د قبرونو زیارت کول، د ناوې او شا یا هم میلمستیا او د واده ننداره کول، د اسلافو د ارشاداتو او کیسو یادول او هغه بیانول د نجات لاره او اسباب بلل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلام له سترو سترو ارکانو لکه روژه، زکات، حج، لمونځ او داسې نورو څخه په خپله پیران منډې وهي او منلو ته تیار هم نه دي. نه یوازې پیران بلکې مریدان هم د نیکو اعمالو په کولو کې ښه نه ځلیږي، په شرک، په بدعت او په فساد کې اخته دي.
بیا د قرآن کریم هغه مبارک آیتونه او همدارنګه مبارک احادیث په داسې ډول تفسیروي چې ډیری وخت پکې ځان تر کفر رسوي. دا هغه خلک دي که د مولانای رومي رحمه الله یو څو مصنوي شعرونه یاد کړل، یا د جنید شبلی رحمه الله یو څو ارشادات یاد کړل، یا د خواجه اجمیر رحمه الله یو څو خبرې یادې کړي، او همدارنګه د امت د نورو مشرانو ویناوې زده کړي او له کرامتونو خبر شول، نو همدغه پوره او مکمل دی، بل چاته بیا مسلمان هم نه وایي. خلک دې راځي د دوی خپې دې څپوي. الله دې دا باطله پیران تباه و برباد کړي. حق پیران زموږ سر و سترګې دي، هغه پیران چې په قرآن و حدیث باندې پوه دي او عمل کوي زموږ سر و سترګې دي. باطله پیران دې الله له نړۍ نه پاڅوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې د قتل لمنه به پراخه شي. مسلم حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو هریره دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې د قسم خوړلو په صورت کې وویل تر هغه وخته به قیامت رانشي تر څو په خلکو داسې زمانه رانشي چې قاتل به قتل وکړي، خو دا به ورته نه وي معلومه چې دغه کس مې ولې وواژه، او مقتول به هم په دې نه پوهیږي چې زه یې ولې ووژلم. چا پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې به ولې کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه د فتنو له امله، یعنی قتلونه به ډیر شي. بیا رسول الله وفرمایل د دغو فتنو له امله به قاتل او مقتول دواړه دوزخ ته ولاړ شي. د قاتل د دوزخي کیدلو لامل خو ښکاره دی چې په ناحقه د وژلو له امله به هغه دوزخ ته ولاړ شي چې ناحقه قتل یې کړی دی. مګر د مقتول د دوزخي کیدلو لامل د حدیث په تشریح کې داسې راغلی، مقتول به ځکه جهنم ته ځي دا چې د ده لاس هم د نورو په وینو ککړ و، نو له همدې امله دا هم دوزخي شو. وسله یې راخیستې وه او د چا د وژلو په فکر کې و، مګر کار بدل شو او دا په خپله مړ شو. نن سبا چې څومره قتلونه ترسره کیږي، که دغه ټول راوسپړی شي نو پرته له فتنو نه بل لامل نه لري. د قوم پالنې او ډله بازي له امله په زرګونو خلک د مرګ کندې ته پرېوتل. نه قاتل له مقتول څخه خبر دی او نه هم مقتول له قاتل څخه خبر دی. یعنی مقتول په دې نه پوهیږي چې زه چا او ولې ووژلم، او قاتل په دې نه پوهیږي چې ما څوک او ولې وواژه. هر یوې ډلې ته چې هر څوک په لاس ورغی نو هغه یې وواژه، او د وژلو لپاره یوازې همدغه دلیل بس دی چې د قاتل له ډلې څخه دی، یعنی د مخالفې ډلې سره تړاو لري که هر څوک وي. د څو کسانو د نظرونو جنگ د جنگ داسې تباه کوونکي اسباب او آلات راوړي چې په څو شیبو کې بسته بسته ښارونه د مرګ تر کندې رسوي. راځئ ټول یو لاس او یو موټه کړئ د کفر په مقابل کې ودرېږئ چې په اسلامي نړۍ باندې یرغل کړی تر څو هغوی ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړو، یا هغه کسان چې د کفر لپاره لار هواره کړې ده. قوم بازي، ډله بازي، دا ټول خپل منځي شخړې پرېږدئ. د الله دښمن او د دین او د قرآن او د انسانیت دښمن او د هغو غلام وپېژنئ. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او الله رب العزت دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې د دې فتنو نه وساتي. نور به م واورو درنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به په خپلو ژبو سره پیسې ترلاسه کوي. د مشکات حدیث دی چې د امام احمد رحمه الله د مسند نه رانقل کړی. راوي د حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته پورې قائم نشي تر څو چې داسې خلک را پیدا نشي چې د خپلو ژبو په وسیله به خپلې خېټې مړوي، داسې لکه څنګه چې غواګانې یا نور څاروي د خپلو ژبو په وسیله خپلې خېټې مړوي. دا مداګان به تاسو ډېر لیدلي وي
د ژبو په وسیله به خېټې مړیږي. یعنې داسې خلک به پیدا شي چې د خلکو صفتونه به کوي، د ځینو په خاطر به د ځینو نورو بدي او عیبونه بیانوي، اوږده اوږده تقریرونه به کوي او په پرله پسې توګه به په ساعتونو ساعتونو خلکو ته بحثونه کوي تر څو خلک ځان پلو ته مایل کړي. او د دوی به د معاش ذریعه ژبه وي او مطلب به هم مشري وي، او له همدغې لارې څخه چې کومې روپۍ په لاس ورځي، پرته له دې چې د حرامو او حلالو په اړه یې فکر وکړي، لستونې به یې تیروي کټ مټ داسې لکه څنګه چې غوایان د وچو او لمدو وښو، او یا هم د خپل مالک او پردي کس د پټي د مال لحاظ نه ساتي او خپلې مخې ته پروت ټول خوراک له حلقه تیروي. دا ظالمان به هم همداسې وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده درنو اوریدونکو، چې په سلګونو کلونو مخکې رسول الله دا موږ ته ویلي دي او نن دا څیزونه موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. په جامه د ملا، په لباس د ملا کې به، د عالم په نوم کې به د یو ظالم او د مرتد په خوا کې ولاړ وي، د هغه صفتونه به کوي، د هغه تایید به کوي تر څو د غوا په شان باندې پیسې لاسته راوړي او هغه وخوري. الله ته به نه ورځي، الله به درنه پوښتنه نه کوي، الله به د عمر، د ژوند او د علم او د ځواني پوښتنه کوي. هلته به بیا الله ته څه ځواب وایي؟ یا الله موږ چې هر څه وایو د خپل رضا دپاره یې وګرځوه، زموږ په زړه کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه، داسې نه یا الله چې د آخرت په ورځ موږ د دې خلکو په صف کې پورته نه کړي. ډېرې او بېځایه خبرې کول د محمد رسول الله نه خوښېدلې. له همدې امله یې ډېر ځله د لږو خبرو کولو نصیحتونه رسول الله کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې عادت څخه خپل امت منع کړی چې پرله پسې خبرې کوي، نه چاته وخت ورکوي او نه خبرو کې وقفه کوي. د دې کارونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داسې و چې کومه خبره به یې کوله نو هغه به یې 3 ځلې تکراروله، په دې خاطر تر څو هغه کسان چې په خبره ځان پوهول غواړي ښه په خبره باندې پوه شي. داسې نه کول چې یوه خبره به یې وکړه پسې به یې بله وکړه پسې به یې بله وکړه او همداسې به په پرله پسې توګه غږېده او دې ته به یې نه کتل چې څوک مې په خبره پوه شول او که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کول. همدارنګه د مشکات حدیث دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې خبرې کولې چې هره خبره به یې له بلې نه بیله وه. مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر په حوصله خبرې کولې. او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو کولو انداز داسې نه و چې یوه خبرې کې به یې بله خبره ورګډېدله، بلکې هره خبره به یې له بلې خبرې نه جدا وه. داسې خبرې به یې کولې چې پخوا کې به ناستو خلکو د رسول الله خبرې یادولې. مګر نن سبا تر ټولو ښه مقرر هغه کس ته ویل کیږي چې څو ساعته په مسلسله توګه خبرې وکړي او داسې تقریر وکړي چې د ډیرو ناستو خلکو له پوهې څخه هم لوړ وي. خلکو ته ځان عالم ورپېژني چې زه خو دومره اوچت یم، د فلاني کتاب فلاني کتاب فلاني کتاب نه خبرې کوي، په دې نه پوهېږي چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شول او که پوه نه شول. فلانی ډېر ښه مقرر دی، په ساعتونو ساعتونو خبرې کوي، په خبرو پوهېږئ نه پوهېږم. نو د څه ښه مقرر شي؟ خاورې دې په داسې ښه مقرر شي. مقرر هغه دی چې خلک په خبرو باندې پوه شي. د ابو داود په یو روایت کې راځي چې یو کس د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په وړاندې اوږد تقریر وکړ. نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل که چیرې دې سړي ډېرې خبرې نه وای کړې نو د ده لپاره غوره وه، یعنې لږ خبرې یې کړې وای دا به ډېره بهتره وه. ځکه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي چې ما ته د کمو خبرو کولو امر شوی، ځکه چې کمې خبرې کول غوره او بهتره دي. یو ځای چې تقریر ته جګیږي د تقریر موضوع دې باید معلومه وي، خلک ستا په خبرو باندې پوه شي. دا نه چې کله یو غر جنګوه او کله بل غر جنګوه، په منځ کې خلک نه پوهېږي چې دا مقرر څه وایي. همدارنګه د ابو داود او ترمذي په یو روایت کې چې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی داسې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یقینا الله رب العزت د اوږد ژبې یعنې د ډېر غږېدونکي کس څخه الله ناراضه وي.
له هغه کس څخه چې په خپلو خبرو کې خپله ژبه داسې کاروي لکه څنګه چې غوا یې د خوراک په وخت کې خپله ژبه د غاښونو او وریو ترمنځ اړوي را اړوي. په ننني وخت کې همدغه حال دی. مشران، مقررین او واعظین د عمل کولو په اړه فکر نه کوي. یوازې همدای هدف او مقصد وي چې خلک زموږ له تقریرونو څخه څنګه برخمن وي او له موږ سره څنګه معتقد وي. همدغه وجه ده چې په تقریرونو کې څه اثر نشته، ځکه د دې هدف د الله رضا نه ده. د داسې خلکو په اړه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، د ابو داود حدیث دی: من تعلم صرف الكلام لیسبی به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه یوم القیامة صرفا ولا عدلا. هر هغه چا چې د خبرو د خپرولو طریقه د دې لپاره زده کړه چې د خلکو زړونه په خپل جال کې راونښلوي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت نه د فرضي لمونځ قبول کړي او نه هم نفلي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به د خپلو په ژبو باندې پیسې لاسته راوړي. د خلکو او د مفسدینو د ظالمانو صفتونه به کوي، خو پیسې لاسته راشي د هغو خدای به صرف پیسې وي. دا تفکیک او دا تمیز به د دوی ترمنځ نه وي چې دا کمې پیسې زه لاسته راوړم دا حرامې دي که حلالې دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی. ټیټه کړه غاړه خیر دې غواړه الله ته ژاړه. ورځ د قیامت ده را روانه، ولې غفلت کوي انسان